الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده كتاب رياض الصالحين درسونه بسلسلة کې وإن شاء الله نن یو نوی موضوع شروع کوو چې هغې ته زموږ د معاشرې، زموږ د قوم، د ملک، د ټولو مسلمانانو ډېر ضرورت دی. امام نووي رحمه الله باب یې ښودی په دې عنوان باندې، باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. و د باب عنوان دا دی د لوږې فضیلت او د تنګسیا فضیلت او دغه شان په لږه دنیا باندې گزاره کول او په لږ خوراک او څښاک او لباس په جامه باندې گزاره کول او خواهشات په کنټرول کې ساتل او شهوات پرېښوده. دا یوه اهم موضوع ده. د هغه اخلاق مبارکې به نن خبرې کوو چې هغه اسلام موږ ته ښوولي او یو غټ ادب دی، او کله چې دا اخلاق او دا خوی په انسان کې راشي نو زړه مطمئن شي، نفس مطمئن شي، سکون ورته میلاو شي او د حرامونه به د اندامونه به لري. هغه اخلاق چې هغه د پیغمبرانو اخلاق دي او هغه خوی چې هغه د پرهیزګارو خلکو خوی دی، د هوښیارانو خلکو خوی دی او صفت چې هغې ته قناعت ویل کېږي. قناعت لنډ مطلب دا دی چې څه د سره یې په هغې باندې راځي. نو څومره ضرورت دی زموږ دې خوی ته او دې صفت ته او دې ته چې موږ راضي شو په هغه څه باندې چې الله سبحانه وتعالی تقسیم کړي دي زموږ دپاره. په داسې زمانه کې چې خلک په دنیا پسې منډې وي، په داسې وخت کې چې خلک په شهوات او شبهاتو کې پراته وي، او په داسې زمانه کې چې د چا سره ملاویږي نو هغه فریادونه کوي، او په داسې وخت کې چې د خلکو رضا او ایمان کمزوری شوی د الله سبحانه وتعالی په تقسیم باندې کوم چې الله کړی او هغه تقدیر چې کوم الله سبحانه وتعالی لیکلی. نو زموږ په دې معاشره کې چې دا حسد او بغض دا دین د دې یو وجه دا ده چې قناعت هغه صفت په موږ کې ورک شوی. ترشن د جنگ جګړې، غلاګانې او ډاکې دا هم د دې د لاسه دي چې د قناعت هغه صفت نشته. په څه چې الله راکړي دي په هغې راضي نه یو، نور هم غواړو د هغې لپاره که حرام وکړو، که څوک یې مړ کړو، که ډاکې واچولو، که دروغي وویو، که دوکې ورکړو، که هر څه ورکړو، خو پیسې پکار دي، خېټه ډکول غواړي. نو دا زمونږ د معاشرې غټ مرض دی خصوصا. او دا ټکی چې شکر د الله دی دا د ډېرو لږو خلکو نه به واورې چې هغوی د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوي. چا نه تپوس وکړي څنګه، بس غوټې غوټې ژوند دی، غوټې ژوند کې د نیم کیلې اغستی خو بیا هم غوټې ژوند دی، او ښه بچي او ښځه او عزت او دین او هر څه به ورسره وي، بیا به هم دی دا شکوې شکایتونه فریادونه کوي. دا هم د الله سبحانه وتعالی عذاب دی چې دا سړی به دې کې اخته کړي. دا که کروڑپتی لږ پتی وي خو د خوله په دې عادت وي چې دی به دا فریادونه کوي. ته کې د قناعت ته صفت دننه نه وي، دته د غریبۍ او د تنګسیا او د لوږې هغه فضیلت نه دی معلوم. او دا یو ناشنا موضوع ده چې امام نووي رحمه الله راوړې ده. او په دې کتاب کې، کتاب ریاض الصالحین کې، امام نووي رحمه الله یو داسې موضوع نه ده پرېښودی چې هغې ته زموږ ضرورت یو هغه د دې بیان کړي. نو د دې علماو په موږ باندې ډېر احسانات دي، او الله سبحانه وتعالی څومره علما چې مړه دي الله یې ټول وبخي، او کوم چې ژوندي دي الله یې د هغوی حفاظت وکړي. څومره احسانات دي د هغوی په موږ باندې چې حتی اوس کوشش یې کړی چې موږ ته هره خبره واضح کړي چې زموږ د ژوند په ښه طریقه شي. نو دا د ژوند اهمه مسله ده، خصوصا په داسې معاشره کې چې هلته غریبي ډېره
یو نیم معاشره دي چې چلته مالدار خلک ډیری، یو نیم قوم دي چې مالدار خلک ډیری، یو نیم ملک دي چې چلته مالداری ډیری. او زموږ د ملکونو بدی کې غریبی ډیره په نسبت د مالداري، غریبی ډیره. غالبا خلک او مزدورو بوسي کتزي او برزي او مسافریان یو شی او بل شی چې هغه ټول ته معلوم دي. دې خلکو ته د دې موضوع زیات ضرورت ده چې د صفت په ځان کې راول. اگر کله قناعت د صرف فقیر د پاره نه ده پکار، د غریب د پاره بلکې مالدار کې د صفت پکار ده. لکه چې سړی مالدار دی خو مړیږي نه پاغه چې سره دی، نو د دې صفت ضرورت. لکه چې سړی د تاجر دی، دکان دی، غټ دکان دی، کاروبار دی، بیا هم دوکې دړه کوي. مطلب دا چې د په دغه سبانی لا موړ شوی نه دی کوم چې سره دی. دغه چې دومره مالداري کې د بیا هم دوکې دړه کوي، په دومره مالداري کې د بیا هم دروغ وایي، په دومره مالداري کې د بیا هم د خپل نوکرانو حق نه ادا کوي، په دومره مالداري کې د بیا هم ظلمونه کوي، د خلکو مالونه نیسي، د خلکو ځمکې نیسي. دلیل په دې باندې چې د قناعت ته صفت د صرف د غریب نه پر نه پکار، بلکې مالدار کمی ناغلم پکار چې بزان کې دا صفت پیدا کی. او کوم شړی کې چې دا صفت نه د الله په تقسیم باندې رضا او په لکه دنیا باندې رضا، او که غریبی ده او که تنگسیا ده، په هر حال کې الله شکر وسته، نو د همیشه په یو پریشانی کې او همیشه په سوچ او فکر کې، او دا یو عذاب دی چې دې پکې اخته دی او نه مړیږي په خوراک باندې کم چې وسره ای، او نه په اسخاک باندې دې مړی، او نه جامه دې پټي کم جامه چې رده سره ده، او نه په هغه سورلی باندې خوشاله دي کم چې وسره دي، او نه هغه کور ترازی دي کم کور چې وسره دي. د ځان له عذاب دي. سړی کمره دوه کمرې کور دي، نو سیدا د چت لاندې دی نه خو دې وی چې نه کپڑے شتي خو دې په نه پټي، خډيري کپڑے دې په نه پټي. دا یو عذاب دی. الله سبحانه تعالی ته موږ ساتي. او د ادم د بچی د خېټه د حدیث کې دی رسول سمو چې ادم د بچی خېټه چې نو دا نډکیږي مگر په خاورو باندې، او دا خلا د صرف په خاورو باندې کې کله قبر کې کی او خاور په واچي نو بیا دې سنوي، بیا غنک بیا مورشي. او داغه وخت پورې د په دنیا په سیمنډ وي، په هر ځکه مال او حلال او حرام ګډوډ کی، او مونږ او د سپری دی خپل رب پری دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پری، هر څه پری. ذکر رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا خبره کړې ده چې صفت بدن کې پیدا کړي. نو حدیث کې څه وایي؟ د عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې شته. رسول صلی الله علیه وسلم وایي قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هغه سره خوش قسمت دی چې الله سبحانه وتعالى ډیر راضي کړي دی په هغه سبا نه چې الله ور کړی، او الله سبحانه وتعالى د صفت ممکن پیدا کی. بل حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم ویو دي ته وکړي. امام ترمذی، امام ابن ماجه دا حدیث راوړی: من اصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. یو سړی چې بتاسو کې په دې حال کې سحر کې چې د په امن کې په خپل کور کې په امن کې او روغ صحت ول الله ور کړي، او د غورزي خوراک وسره نو لکه الله چې د دنیا د ترجمه کړي ټوله په من کې دا نعمت ته چا سره نشته. رسول صلی الله علیه وسلم دنیا او ترجمه کړي د ټوله چې سړی په امن کې او بدني روحي او د غورزي خوراک وسره الله سبحانه وتعالی د دنیا را جمع کړي د ټوله. نو موږ سره د غورزي نه موږ د سوچ راغسي چې نو سې کړو سي بسکه د کلونو خوراک او مال او جیدات د سره او بیا موږ زه غریب ما او کوم نعمتونه چې الله ورکړي هغه نه راخاره کوي. حالانکه رسول الله په حدیث کې وایي چې الله سبحانه وتعالی دا خوخه ده چې دا نعمتونو اثر ویني په خپل بندگانو باندې کمی چول ورکړي. نو دیو پرې دومره نعمتونو کې په شلیدلی پیزار کې او پوندې به چودلی او زړی کپڑے به چولی ګډ وډ ته به چې کا ما سره سوي چې دلته مور کړه په دې خبر چې خمالدار خو په دې عذاب کې اخته شي چې بس دغه پر یادونه کوي.
نو په دې موضوع باندې ان شاء الله مؤلف رحمه الله حدیثونه راوړي آیتونه راوړي او د رسول سم د ژوند نه مثالونه راوړي چې په رسول سم باندې غریبي څنګه وا او تنگسیا د رسول سم په ژوند کې څنګه وا او به رسول سم څنګه صبر کړي صحابه کرامو څنګه صبر کړي تاسو به حیران شئ او ځان به بچا ښکاری شي چې کله ته د غوی د حالات ووري ناول کې اوسو ایتونه راوړي اولنې ته راوړي د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف الله سبحانه وتعالی په سورۃ مریم کې د پیغمبرانو تذکرہ وکړه به وی چې د دوی نه بعد دیش خلک رالو چې هغه د دوی په شان نو بد صفاتو پاو کې یو صفت دا چې اضاعوا الصلاه منځونه دي ځای شو لکه نن سبا ګور منځونه خلکو نه ځای شي واتبعوا الشهوات او په شهوتونو بس روان شو دې لپاره د آیت راوړل واتبعوا الشهوات الله د دې خلکو بدی بیان کړ په دې چې دوی په شهوتونو بس روان شي او دا شهوتونه نه پوره کیدونکي شهوتونه دي نو کله چې انسان ځم په دې پوه کې چې زب په شهواتو په نظم نه دې په دې لګ باندې گزاره کوي ته جون به د خوشحالي خو چې ته هر شهوت پوره کې او ستا نفس ته تسوي کغه نافرمانی الله او کغه د پیغمبر خلاف او کغه څه ته پوره کې نو د وبد صفت ته چې الله سبحانه تعالی د خلقو بدی بیان کړی ده فسوف يلقون غياد وبزي جهنم ته د دې خلقو اخرنه انجام ده نو پکار ده چې د شهوات د خپل خپل لاندې کې هله به تر ژوند صحیح تیرې او هله به ستاسو ژوند کې قناعت راځي ځکه چې شهوت یو د خېټې شهوت ده او یو د عورت شهوت ده او د دوه شهوتونو به ته تباہ او برباد کی د خېټې شهوت انسان په حرام مال باندې لګي او د عورت شهوت انسان په زنا کې او په لیواتت کې او په دې قسمه ګناہوں کې ورځي چې کله تر دوه شهوتونه کنټرول کی خېټې ته مو چې ته کنټرول شه او عورت ته مو چې ته کنټرول شه نو الله سبحانه تعالی به دې دوه ګناہوں نه ساتي او دې ته عفت وي پاکواله خېټه ساتل د حرامونه او عورت ساتل د حرامونه والعياذ بالله الله سبحانه تعالی موږ د صفاتونو ساتي دي خلک شتي مسافریانی کوي او بای کې حرام ګټي او ګټي دې ته سوچ نه کوي لکه زه خپل دې کسته حیرانه ما دی وی ز خپل بچو لپاره مزدوري کو بچی می خوختي نو ګور ظالمه د دې بچو په دې رګونو کې چې کوم وینه چلیږي ته به حرام باندې جوړه دا بچي به سباله س دیندار یو دی به سب ستا خدمتو کې یو دی به ستا عزت جوړ کې دا یو اهم خبره ده اگر کدي موضوع سره تعلق نشته غمنس کې رااله او ما دا مسله بیان کړې و په هغه درس کې د بچو تربيت په یو اهم خبره ده چې بچو له حرام نه ورکه او چې کله د بچو له حرام ورکول دا حرام په دوی باندې اثر کوي نو دا غي د لاسده په ژوند کې نشي کامیابې دي ځکه چې بده کې اثر د حرام پروتي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې یو سړی د په سفر باندې وته د ګډ وډ د خړ پړ دی او الله تعالی سونو چې کړی دی یا رب الله تزاریانی کی بیا مل الله د دعا نه قبل په سفر دی خړ پړ دی په بد الله تزاری کی بیا ولم دعا نه قبل ولی رسول سمو خوراک حرام دی اسخاک حرام دی لباس حرام د دې حرام د لاسه د دعا نه قبليږي نو چې دا حرام کله ته د بچو خېټه ته ورواچي او د خزي خېټه ته ورواچي او د مور پلان خېټه ته ورواچي لازم التم اثر راخکاره کوي ما خبره دی پوری کول چې وسړی کې قناعت نه نو دی به دې ته نه ګوري چې د خېټه ته ما سور واچو خو مال ډیر ول غواړي دنیا ډیر ول غواړي بس ته سوچته نو ځکه د آیت دلته راوړل دغه نه بل آیت راوړل د قارون مبارک الله سبحانه وتعالى وی فخرج على قومه في زينته الله وی قارون وروته خپل قوم ته مخامخ خډول او سنگاري کړه ناشنا لباس یې چول او ناشنا هغه سره خو معلوم دومره چې هغه د خزانو د چابيانی د بوم دی خوانو ګرځولي چې کله هغه وروته نو بهر دوه قسم خلک ولاړو یو دنیا پرس چې نن سبا ډیر او دویم علما چې کوم د آخرت نه خبر دي نو کله چې قارون بهر تر وته نو د دنیا بچی مولاړو او د
آخرت بچی ولاړو. او الله سبحانه وتعالی د رضوان هغه حال را نقل کوي چې رضوان باندې قارون څنګه اثر وکړو. اولنی خبره دا هغه چا کړی دا چې هغه نه مړیدون کیږي، د قناعت پکې نشته، وږي خلک. الله یغوسوي قال الذين يريدون الحياة الدنيا، او یا کسانو چې دنیا غوښته، یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون، ارمان چې موږ سره دغه سوي کوم چې قارون سره دي، انه لذو حظ عظیم، دا ډېر خوش قسمت انسان دا څومره مقالات دا هغه سړي د مال ارمان کې چې الله سبحانه وتعالی به څنګه تبا کړي، دی مال دغه سړی د کمزې نه کمزې ته ورسو. نن سبا چې کم دنیا پرس خلک دي دغه هم دغه طریقه ده، نوې گاډي وریدو، نوې کور وریدو، الله نوې څه شي چا سره وریدو، بس ته دغه ته سترګې راوېستي، دغه پکار ده. نو د دې د لاسره د غم او سوچ او فکر هغه څه شي اخ ډیر شي. او په سړي کې قناعت صفت ته د غمونو سوچونه کمی. یو سړي سره ډیر مال وریدو، اوس په ځل کې دارالو چې به الله دا په قسمت کې دغه لیکل، په قسمت کې دا لیکل، په راځي. یو سړي سره نعمتونه ډیر وریدو، الله ولا ور کړی، خدای چې چا سره قناعت صفت نه وي، د قستر کې راويسته او خلینه وبه ساسي، یو ته ګوري او بل ته ګوري، په دې عذاب کې مبتلا وي. شپې چې لړ شي به د قصوص کې پلانې ولې مخ کې شو، پلانې ولې پیسې وګټلې، پلانې ولې واده وکړو، پلانې ولې دا چیرې کو دا چیرې. دویم قسم خلک چې کوم د قارون مخې ته ولاړ و، هغه چې آخرت پیژندو او د قناعت ته صفت پکې وو. وقال الذين اوتوا العلم، او هغه کسانو چې علم وته ورکړی شو، د علم فائدہ ده چې کله انسان سره علمي نو د آخرت پیژني. سی وی ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا. تباشي وی دا تاسو ګړي وړي وای قانون سره چې سری دی ارمان مکوي، بلکې وغواړي هغه ثواب چې هغه په آخرت کې ملوي، هغه نعمتونه چې هغه په آخرت کې ملوي. نو مسلمان ژوند تیری په دنیا کې د آخرت په انتظار، او دا شکر دې چې الله سبحانه وتعالی موږ ته د عقیده نصیب کړی، د دین نصیب کړی. د دې دراسه زموږ ډیر مشکلات چې دغه حل شي، د آخرت ته انتظار. د آخرت هم ګورې نعمت دغه په دنیا کې په یو غریب سړي باندې چې مؤمنی په دمن ډیر سختي راشي، خدای آخرت ځان ته راځي خوشاله شي. یو سړي سره ظلم زیاته وشي او دغه ته پوس نشي کولای آخرت راځي، نو امید شته چې په آخرت کې الله سبحانه وتعالی زمانه د حق ته پوسو کې، نو د آخرت هم یو نعمت دی. بیا بل آیت راوړل ثم لتسالن يومئذ عن النعيم، الله چې د قیامت په ورځ به د نعمتونو مبارک تاسو نه تپوس کی. د دې لپاره راوړل چې مسلمانانه هرس مکو د ډیر والی وره، دا صرف نه چې مال ډیر شو، خزي ډیر شو، بچی ډیر شو، کورونه ډیر شو، د دې هر څه بدله تپوس کی. نو چې تپوس کی نبی گزاره کوا دسی جون ته روز ته پته چې سوال زره دی جواب د الله په مخ کې ورکولای شي. او ځکه بعض روایتونو کې دي سرازي چې رسول سلام په سفر روانو او ملګری وسره نو به ونه رااله، او د ملګرو ته وی دی ونی نشات یو کس ودرېږي او چې سمال وسره هغه حساب وي. هغه اکثر غریبانو صحابه کرام تلو عثمان بن عفان رضی الله عنه جلاله مالدار وړي هغه ډیر وخواړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرت کې هم دغه شان حالات. نو موږ دا سوچ کوو چې صرف د مال ډیرې ده بس دغه ته خوشاله یو، مال ډیر شو، تجارت ډیر شو، خدا سوچ نشته چې څه ډیریږي دې به تاسو کی د کم زینه دي من اين اكتسب وفيما انفق، د کم زینه دي ګټلې دي په کم ځای کې دي لګولې، دوه خبرو به تاسو کی وسره یې رسته ډیر والی کی دي چې ژوند تیر او چې گزاره دي روانه، او الله ته مخامخ شو سوالونه ډیر نه او په اسانۍ سره ستاسو کې حساب کتابو شي ولر شي جنت ته دي چې ژوند تیرول پکار دي. داغه نه باندې آیت راولې سورۃ الاسراء سورۃ بنی اسرائیل کې د دې ناشنا آیت ته دي کې سوچو کوي. الله سبحانه وتعالى وی من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد.
الله وي څوک چې دنیا غواړي او په دنیا به زمنډي وي او ټول غم او سوچ او فکر دنیا سره عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد نو موږ ولورکو دنیا سره به خوشاله شي څومره خوري خبره دنیا به زمنډي و دنیا ملایږي نه الله وی ما نشاء لمن نريد په دنیا په چې څومره منډي وې ملاویږي برته هغه ما نشاء الله وی څومره چې موږ غواړو لمن نريد د چا لپاره چې غواړو دا هم خبره تاسو ته وی په دې کې سوچ وکړئ چې په دنیا په چې څومره منډي وې او ځان مړ کې سحر را پاسو د سره به کې ودکیږي او چې سخت نه سخت مزدوري هغه کوا او دا بچي به کیم ولګوا او دا خزرین په مزدوري کې ولګوا دا مور پلار دې ولګوا ملاویږي برته هغه څومره چې الله لیکلي دی او د چا د پاره چې لیکلي بس نبی ولې ناراضي کیږو موږ په دغه دنیا باندې کوم چې الله موږ لرا کړی دا بس واضح شو دی آیت نه چې کوم دنیا چې زمونږ سره وسله هم دغه الله زمونږ لپاره غوښتلی ده هم په دغه اندازې غوښتلی ده څومره اندازه کې چې دا نبی د شکوي شکایتونه فریادونه درسي شي دا ناشنا آیت ته ځان سره یاد ساتي ښه په دې کې حدیثونه ډیر زیات دي او دا درسونه د یو دوه دریونه بم زیات دي ځکه چې مؤلف رحم الله حدیثونه ډیر زیات راوړي اولنې حدیث وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وي قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض متفق عليه ده حديث بصحيح بخاري صحيح مسلم کې عائشة رضی الله وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ چرته په مړه خېټه باندې دو ورځې پر لپسې د وربشو ډوډۍ نه خوړلې د وربشو دو ورځې پر لپسې د رسول صلی الله علیه وسلم کورنۍ دو ورځې پر لپسې د وربشو ډوډۍ چرته نه خوړلې حتی قبض تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم په دنیا نه ولاړ دیته سوچ کوي چې دا د غریبۍ او د تنگسیا د ژوند پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره اوچت انسان دی اشرف الناس په خلکو کې عزتمن انسان او په خلکو کې درون انسان او په خلکو کې اوچت انسان او د الله محبوب ترين مخلوق هغه د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم داغه په کور کې دوه ورځې پر لپسې چرته د وربشو ډوډۍ رسول الله دې نه د خوړلې ها خوړلې ده خو دې نه د خوړلې چې خېټه پډه کړې ده لکه ملاو شهید وسای خړلې گزارې خپل کړي دا زمونږ امام دی امام اعظم محمد صلی الله علیه وسلم د دې په طریقه ژوند تیر وړي تاسو ماته یو کس دي شو خایزه تاسو کې دي سوق شتي چې دوه ورځې پر لپسې د غنمو ډوډۍ دي سني خړلې چې خېټه بډه کړي سوق شتي دي ها یو اپتا دي سوق شتي د اپتا کې څه کیمرا غلې په میاش کې څه کیمرا غلې په کال کې تاسو ډوډۍ څه کیمرا غلې دا چې څه غوښتلې دي په خوراک کې هغه ته نه دي ملوي شوی په دریو کالو کې په سلورو کالو کې سچې ته غواړي چې څنګه پخې او په کومه طریقې خوري هغه ته ملوي نبی ول په دې باندې موږ ناراضي کیو حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حال دغه بعد حدیث ته یا دغه بل روایت ته وفي روايه ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ او رسول الله سلام چې کله مدینه ته راغلي ندی ماړه شوی من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض په مړه خېټه باندې 3 ورځې پر لپسې د غنمو ډوډۍ چې د دوی نه خوړلې 3 ورځې پر لپسې رسول الله سلام او هغه کورنۍ 3 ورځې پر لپسې غنمو ډوډۍ نه خوړلې او انا کې څوره اوچت انسان هغه انسان چې داغه بشن انسان د زمکه به د مخ باندې نخ په خو دی او نه بکیږي او غدري ورځې پر لپسې د غنمو ډوډۍ د سینمو می چې خېټه بډکه کی به داغه سره چې کوم بیبيانی دي سبحان الله د زمکه په د مخ باندې اوچتي زنانه ده دي نو دغه یو سرم دا حالو غریبۍ د ژوند صبر په هر حال کې شکر د رسول الله په خله باندې به همیشه د لفظ الحمدلله علی کل حال الله شکر دې په هر حال الله حمدونه په هر حال الله ثناګانی وې ما په هر حال کې وې ولکه حال دی دې تاغه
رسول صلی الله علیه وسلم او چت نعمتونه چې الله موږ له دومره خوراک راکړي دومره نعمتونه راکړي نو موږ په دې دومره خوراکونو کې چې به گزار کو او قصې پکې کو دا خدای او دا بد به وای بس یاره الله دې رحم وکي ژوند تنگ شوی دی زمونږه ژوند ته تنگ کړي ځکه چې ته ناراضي کیږي باغ سمانه چې الله درکړي کته به راضي به ژوند نه تنګي به دې شکر وسته او چې شکر وباسي او راضي شوي به ژوند به فراخ شي دغه نه بعد د حدیث ووري دې ناشنا حدیث ته عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عروه د عائشه سره دغه خوره د اسماء بنت ابي بکر دغه زویده او اسماء چې دنو د عائشه رضی الله عنها مشرخور ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه لور ده او دا خپل خويندې نه وي یعنی پلار کې یو دي خو میندې جدا وي دا خوري وی چې مات عائشه رضی الله عنها وی زمادي ترور انها كانت تقول غيبه داوي والله يا ابن اختي علامي قسم يا خوريه ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 اهله في شهرين وی خوریا په موږ باندې با یو سپو مې تیر شو نو بل به تیر شو بل به تیر شو درې سپو مې موږ ته کتو په 2 میاشتو کې وما اوقد في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې با د درې سپو مې به تیر شو خو د رسول الله په کور کې به ور نو لګیدای قلت يا خاله بموتي چې ترور فما كان يعيشكم استاذ خوراک سره ځکه چې دومره وخت تیریږي استاذ په کور کې ور نه لګي نو څه خوري وی چې الاسودان التمر والماء وبو کجوري به مون خوري الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار ها وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم گاونډیان چې هغه د انصار قبیله سره تعلق ساتو په انصارو کې وكانت لهم منايح ودغوي سره بکور کې سارویو د گاونډیانو سره وكانوا يرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانها فيسقينا نغوي برسول الله پیرا لګل نو رسول الله په خپل موش کړو موږ له امر کړو متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې سبحان الله دغه چې انسان دغه د کور حالات چې دغه په کور کې میاشتې تیری شو بکور کې ور نه لګي او دا چې د قناعت ته صفت بو عائشه رضی الله عنها چې کله کله رسول سم کور ته راغی سحر به وته یعنی سحر منزل چې ووت به نور راغلی نو چې سوخ بعد براغه وګی شی وو نو موږ ته وایي چې سم پخړی دي کنه سشتي کنه نو کور کې خو بسنه وي موږ وی چې یا رسول الله نسنشتي وي سید زما روجه دي ته د قناعت هغه صفات وي سید زما روجه خو خوشالي وي دا نه چې څنګه ولي او منګه تباہ برباد شو زمنګ د ژوند تباہ شو کله مسافرۍ ته خیری کوو کله غریبۍ ته کنځلي کوو کله مور بلار ته کنځلي کوو چې منګ ته جیداد نه پرې خو دی منګ ته مال نه پرې خو دی کله خويندرونه کنځاو کله خزه وها او کله بچي وها ټکوا دا زموږ د خلکو ژوند دی د غریبۍ د لاسه د غزور بیا د خزینه وباسي او د بچونو وباسي د مور بلار نه وباسي دا چې ته کور تراله حالات تولید غریبی نه شکر د بهر حال کې او په دې کې د خځې خو سکار نشتی کنه کار بګشتي د خځې په دې کې سکار دي د بچو په کې سکار دي د مور پلار په دې کې سکار دا خو تقسیم د الله سبحانه تعالی کړي مور پلار په خپل وخت کې به کوشش کړي نه به شي بس خبره ختمه شو یعنی کم پلار او کم مور دا غواړي چې زما بچی دې سواله په سختو کې وزري دنیا نه لاړ شمه دې غواړي ته غواړي خپل بچو لپاره ته نه غواړي زه نه غواړم منګم کوشش کوو خو چې یو شی زمونږ په لاس نه راځي او سباله دا بچی به موږ ته کنځلي کوي دا به دې سړیتوب کار کوي بس الله دې وبخي زموږ مور بلا غریبانو به کوشش کړي دا وب قسمت بنوا خځې غریبي ته سګونه بچو ته سګونه رسول سلام بکور ته نو ته سشتي نس یا رسول الله سو موږ سنې بخ کړي او سید زما روجه ده
عائشه نه وی موږ بوته دي سی وی چې موږ سندي تیار کړی او په کور کې سنو به داغه د بیبیانم دي سی وی سبحان الله چې د رسول سم به تنګو نه چې کور کې سنشتي او دا نه یا رسول موږ سندي پخ کړی مسابقه لش وي زما روزه د دې حدیث نه دا فائدہ ملاويږي چې خزله په کار د چې د خاون په غریبۍ باندې صبر کوي. عائشه رضی الله عنها دې ځکه ګوره دا خبره د خپل خوري ته د شکوې او د شکایت په تور نه کوي چې نزيد الله نه ولید بالله ناراضه یم یا زموږ ژوند دي شو یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ناراضه یم نه هغه خپل یو حال بیانې چې خوري موږ دي ژوندونه تیر کړی دومره صبر او په موږ کې پر رسول صلی الله علیه وسلم کې په کار تاسو ځکه د صفات راوړي نو ګوره په میاشتو ور نه لګي په کور کې خو د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو چې ته رسول سم ته نه دی ویلي چې د ور نه لګي او ته جناسي او دومره خزي دي او نه موږ له خوراک راوړو نه موږ له جامې راوړو نه او ته پته چې رسول صلی الله علیه وسلم سکمه زموږ په حق کې نه کوي خدا حالات دغه دي سي دي ته وي مؤمنه خزه او دي ته وي وفادار خزه چې د خاوند د غریبۍ لحاظ کوي او هغه بيدینه خزي او د الله د دین نه خبر او مور پلاری ول تربيت صحیح نه کړي چې هغه د خاوند د غریبۍ لحاظ نه کوي. خاوند غریبي 10 روپۍ جیب کې برځي دي سل واړي په یو جوړه باندې گزاره کیږي د درې الی غم خادیانو له خزور ورکی معمولی غم خادم کولای شي خدا به خلکو ته ځان شو کوي چې منګم سو کیو منګم څه کولای شو نو دې ته نه ګوري چې زما د خاوند طاقت نشته غریب دی مزدوریانی کوي بیمار دی عمر ډیر دی یا عمر کم دی نه دې ته نه ګوري خو خپل کوم خبره چې دا هغه به لازم پوره کوي. نو په کار دی چې زمونږ خويندې زمونږ خزي زمونږ میان دي زمونږ لونه هغه د رسول سم د بیبيانو د طریقې زده کی چې څنګه به هغه د رسول سلام په کور کې گزاره کوله او کله چې رسول سلام د دغه سره واده کو د زینب سره چې هغه چا پرې خو دی و زید رضی الله عنه پرې خو دی و نو دغه یو واده چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې کې پروګرام وکړو ولیمه او اوچته ولیمه دې کې شی و د یو پروګرام کې اوچته ولیمه شوی ده او هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ګډه کړو ندی زنانو په ځل کې دا خبري راځي او د رسول سم بیبيانی د انسانانو اجر اسمان نه را کوشي چې د ملائکو کې دی بل مخلوق دی نو په ځل کې دا خبر راځي چې د سره مال شتي او زموږ حاجتونه مونږ پټ ساتلي دي د لاسه چې رسول سره مال نشته خو چې دې بګي ودونه کوي او ولیمې کوي نبی هرې خزي رسول سم تخپل حاجتونه را مخې ته کړو یا رسول الله مال دا بلی مال دا بلی مال دا او دا حالت په موږ ټول باندې تیر شي په تاسو په ما په موږ ټول چې کله خزه او بچی له سړی نه سغواړي او سړی سره دغه طاقت نه نو بزله باندې ستيري هغه سړی ته خپل معلومه نو دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تنگ شو او بیا د کور نه لاړوت د خپل بیبيانو نه خپش چې دی معنی هغه سغواړي چې هغه زما سره شتینه الله سبحانه وتعالى په دې انسان باندې څنګه مهینو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هغه یو د غریبۍ دا حال له الله به څومره مهینو دا یو امتحان دی او هغه مقام چې تولي دا الله سبحانه وتعالى بدومره مهین د ایتونه نازل کو یا ایو النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیاه الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا پیغمبر د خپل بیبیانو را جمع کوته و ک دنیا په کار نه متلاقومه دنیا بدل کمر سره بدل کم زي مزه کوي وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما او کچت تاسو الله په کار او پیغمبر په کار او اخرت په کار نه به صبر کوي په اخرت کې تاسو لپاره ډیر څه دي ودلته بس کوي دلته صبر کوي ځکه چې د ژوند دي څه دي دې چې انسان هغه ژوند په تنگسیا کې دی د ژوند په غریبۍ کې رسول سم بیبيانو چې ایتونه اوري په جړای شو ټول یا رسول زموږ ته پکاره زموږ الله پکاره زموږ آخرت پکاره خدای دې زنانو په دې ژوند کې دا خبره راځي د زنانو طبيعت تیری خصوصا هغه سړي ته تجربه ډېری چې چا دوه خزي درې سلور چې دې ویل سکه ناغوي دا ویل ته چې زه غریب یم
نو چې دی له کولې شي بیا به معلوم کی الغرض خبره ما ټوله په دې روانه کړې و چې اوچته خزه هغه ده مسلمانه خزه هغه ده پښتنه خزه هغه ده درنه خزه هغه ده او چې مور پلار ول تربیت کړي هغه خزه ده چې هغه د خاون په غریبۍ باندې صبر کوي چې خاون کم حالات باغی کو سره گزاره تیری الله سبحانه تعالی د صفت زمنګ په دې زنانو کې زمنګ په خويندو میاندو کې زمنګ بلونو کې الله پیدا کی داغه نو حدیث وعن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه فبارك ولكي الى سعيد وجه انه مر بقوم بين ايديهم شاة مصليه چې ابو هريره نه ورسته ریدو په یو قوم باندې تیر شو په خلک ناسو او غوي ګډه یا بيزه سره کړي وا ورته کړي وا فدعوه او ته راشه ابو هريره موږ سره وغه سره کړي منه ورته کړي منه فابى ان ياكل وزدنا خرم وين اخري ويجي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ويجمع پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو ولم يشبع من خبز الشعير او د وربشو په ډوډو چې د موړ شوی نه رواه البخاري د حدیث امام بخاری وړي یعنی زما پیغمبر د وربشو په ډوډو باندې چې د خېټه نه مړ شوی نو زبزن نن بسنګ زه یو غوخه تناسب خورم به غورته شوی د مزيبه کوم سبحان الله د رسول سم غریبی او تنگسیه خو واضح شوی د حدیث نه خدام واضح شو چې عملګری به سمره مین دي حالکه داس الله تعالی دی ویلي چې تاسو په دې کې دغه تابعداري کوئ نه خدای هغه محبت چې زمونږ پیغمبر نه خوللی او هغه چې تخېټه نه ډکه کړي په د وربشو په ډوډۍ باندې زبنه څنګه غوخه تناسب دغه تابعداري ده د دې د الله سبحانه وتعالى دغه انسانانو چې کړي دی او دی ویلي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه چې دغه انسانان دي چې الله ته راضي شي دا الله او دوی الله نه راضي شي ځکه موږ بار دا आवाज لګو او دا چغو چې تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم مضبوطه کوي او دا پرې دی چې زما امام او ستا امام او زما مذهب او ستا مذهب او زمونږ ملک او ستا ملک بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې دغه مخکې الله په کتاب باندې منګولي مضبوطي ولګوي الله سبحانه وتعالى دې تابعداري په من کې پیدا کی دغه نه باندې حدیث راوړل دي وعن انس رضی الله عنه انس رضی الله عنه د رسول الله خادم د لس کال نو دغه سره خدمت کړي نه دته د رسول الله حالات چې څنګه معلوم دي نو دي نور صحابه کرام ته نه معلوم ځکه د سره بکور کې مو وی چې لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته د مالدار خلکو د خوراک پشن خوراک نه کړي نه په ټیبل باندې او د شي مالدار خلکو ځان له طریقې نه د شي خوراک چې د رسول سم نه کړي مرګ رسول سم چې په خوراک کو ساده ونده کې خوراک بو پزما کوو تناسو د رسول صلی الله علیه وسلم وما اكل خبزا مرققا حتى مات رسول سم چې د شي ډوډۍ نه خوللې چې هغه ماته شي په بو کې بغي باندې خېټه ډکه کړي نه دیسی ډوډۍ چې هغه لم د شي پست شي هغه دیسی نه خورلې چې هغه خېټه ډکه کړي حتی ما تر دې رسول صلی الله علیه وسلم رواه البخاري حدیث امام بخاری وړه او فی روایت کې راځي ولا را شاة سمیطا بعینه قط رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای پرې د خوراک چرته خپل ژوند کې ورید کړي شوی ګډ یا بيزه نه لري زموږ د نعمتونو ته وګور دا د هغه چې انسان حال او به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بندگی وګوري چې څنګه د الله سبحانه وتعالى بندگی کړې ده عائشہ نه وی کله کله رسول الله د شپې دومره وګت شو چې خپې به وچاو دي په منځ کې خپې به وپړسي په موت ورځ چې رسول الله ست تیر شي راتلون کې خداګای ټولي بخلي په ماته چې عائشہ د الله شکر ادا کومه یعنی دا بندگی د شکر بندگی ده دا بندگی د الله د حمد ویلو لپاره ده داغه د شکر ادا کولو لپاره ده او دا داغه خوراک
داغه نه بعد حدیث وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما نعمان بن بشير وی قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وی ما ستاسو پیغمبر لیدل او د خپل مرګرو ته لګیا وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه او ستاسو د پیغمبر سره ردی کجوریم دومره نوی چې خپل خېټه بډکه کړه یعنی زړی کجوري ردی دقل هغه کجورو ته چې ردی شي زړی شي د رسول الله سره دا کجوریم دومره نوی چې خپل خېټه بډکه کړه رواه مسلم دا حدیث په صحیح مسلم کې داغه نه بعد حدیث وعن سهل بن سعد رضي الله عنه سهل بن سعد رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله وچ رسول صلی الله علیه وسلم چرته دیشي روټي نه دلیدلې چې هغه د هغه وړونه په خشوي چې هغه چن شوی او میده وړي د دیشي وړو روټي رسول صلی الله علیه وسلم چرته نه خوړلې دا هغه کوم وخت نه وي د کوم وخت نه چې ته پیغمبري ملو شوی د مرګ پوري دا څومره وخت دی دیرش کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته دیشي روټي نه د خوړلې چې هغه د دیشي وړونه په خشوي او جوړ شوی چې هغه وړي دي چن شوی او میده شوی چا ورته وی چې هل کان لكم فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مناخل ورته سره دا چڼون کې نو څه رسول په زمانه کې دا نو چې تاسو به دا نه چڼول وی چې ما را رسول الله صلی الله علیه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله وی رسول سم په خپل سترګو باندې چې دا چڼون کې نه دی لیدلې د کوم وخت نه چې پیغمبري ملو شو د مرګ پورې نو بیا د چاوي د سهل رضی الله عنه كيف كنتم تاكلون الشعير غير منخول نو دا خو ډیره ګرانه تاسو به دا وربشي څنګه خوړی او چې دا چڼ شي ویني څنګه وربشي دا به تاسو څنګه خوړی وی چې كنا نطحنو موږ به دا وړکړو اول کار مونږ به جواب وړکړو وننفخو بیا به موږ پوکې ورکو فيطير ما طار نو چې ثبت الوتو غبتي والوتو وما بقي ثرينا اكم چې پاتې شو بس هغه ته مو بواچو هغه به مواغې ګل دغه نو ډوډۍ پخولې رواه البخاري د حدیث امام بخاری راوړی ستاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم خصوصا هغه کسان ته دا خبره کوم چې دا غوی دا خله په دې پریادونو نستړي کی په مخوي من غریبانان او کته او بر د قصې کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د دې شی وړو ډوډۍ نه د خوړلې چې هغه دي چڼ شوی او میده شوی دي او دغه طریقه به سره کوله کوم چې سهل رضی الله عنه وړبو هغه له پوکې ورکو چې سبتي والوت هغه به والوت چان خنو چې هغه باندې چڼ کړي خو پوکې به ورکو چې سبتي والوت سپاتې شو بیا به دغه نه وو بکوا چې وړبه واقع کله به چې ډوډۍ پخوله دغه نه بعد نشنا حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله رسول الله يرزوته يا شپيوته فاذا هو بابي بكر وعمر رضي الله عنهما رسول الله د شپې وروته نو وخت چې یو ابو بکر صدیق عمر رضی الله عنهما دومره روان دي نغوتی چې ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه فدي وخت کې وجره کور نه راوتی بار ګرځي هغه ته الجوع یا رسول الله لوګي راويستي ودي ته وګورئ چې دا خو د رسول الله حاله خدا د ابو بکر صدیق ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه دا انسان د الله د تذکر په قران کې کړی د لوګي لاس شپې کور نه راوته عمر ابن خطاب رضی الله عنه هغه انسان رسول الله کې زمانه بعد پیغمبري چاته ملاوي دي نو عمر دین په پیغمبر وي خو زمانه بعد پیغمبري نشته والجوع یا رسول الله
په الله دې زموږ قسم یا رسول الله بدغه راويستیو لوګي رسول الله ته وانا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكما الله می قسم زم دغه خبر راويسته کوم چې تاسو راويستي ډیر وخت چې سړی خوراکونه کې دی وخت پورې سړی صبر کولای شي او بیا هغه انسان کی طاقت ختم شي نو رسول زم صبر کړي به سوچ کړي زره شپې به وزم کچته څه خوراک ملو شي نو دد باندې مراوتی بیا رسول سم قوم رازي فقام مع دونه پاسې دغه سره لاړ فاتى رجلا من الانصار نو دی انصاری کور ته ورلو فاذا هو ليس في بيته دا په کور کې نه و دینه دا فائدہ چې د دې انسان کور ته سړی ورتلې شي اگر کله مخکې نو خبر نی ور کړی چې تا ته پته چې دا سړی زما پر اتلو خوشحالي بیس خبره ته یو مرګره خپل لري ته ته پته چې دې ما ته خوشحاليږي زما قدر او احترام کوي مخکې نو ته مو وای ورشه بس ورته وټکو او چې ته پته چې را پلانې کې زور شم بیا به د مخ نه بډي والی او خپه ونای شي لکه چرته د تلو ضرورت را پیښ شي نو اول وته وای وز درځم ځکه چې دا صفت الله په بعضو خلکو کې اچولې چې هغه هر راتلون کې ته خوشاله دا اوس ګور رسول سلام د دې سړي سره دوره محبت ته او پیژني چې دا سړی زموږ په تلو باندې نه خپکی نه بلکې خوشحالي او دې سبکی فاذا هو ليس في بيت بكور كنو فلما راته المراه دا غدي بيبي اريد چې رسول سم دیو او سره ابو بکر د عمر دی وی مرحبا واهلا بخير علي بخير علي دا اوچت انسان او رسول سم چې هغه کور ته ورځي د اوچت انسان دغه به خپل خزي تربيت بم څنګه تربيت کړي کنه مرحبا واهلا يا رسول الله راضي بخير علي رسول سم ته اين فلان پلانې کوم ځای کې نشته وی ذهب يستعذب لنا الماء يا رسول الله تل پاکي وبر وړي موږ له اسکو دي کې دویمه فائدہ چې کله فتنه نه جوړيږي نو خزه د خاون ملګرو ته په خیر ویلې شي هغه ته د بیٹک او د دیری زی خوې شي چې تاسو دلته کېنی دلته صبر وکړئ زما خاون براشي زموږ د بازو خلکو د غیرت پر سر وړېدلې په کوم جوړېدلې په سر منګه پښتانه کور کې ډیش هیڅ خبره نه ده کور کې د انډیا ډمان غړي دغه خبره نه ده خو به خزه تنګي غریبه یو دې سړو ته ګوري هغه وخت سره وخت پاس کی یا جنکی تنګي کور کې یو دې انګريزانو ته د ډمانو ته ګوري غریبي وخت پاس کی او کچرته دې خبره وته کې چې شریعت اجازه ورکړي به سینه ټپي را ټپي د بار دا خبره کوم والله لازم کړی دي پښتون نه مسترګه سوزي دا پښتو زر عالمه او د خپل اندیګد چې کومه پښتو د شریعت خلاف او کومه پښتو په خپل ځکه نه پښتو هغه پښتو منو چې قرآن او حدیث سره برابرې چې نه برابر پښتو ته په زمانه قیامت پرځ نه کیږي د شریعت ته پوس برانه کی مده څومره اوچتي زنانه دي او د څومره اوچتو انسانانو خزي دي په دې کې بغیرت نه غیرت د دوی نه زده کول پکار دي خدا په دې شرط چې فتنه نه جوړيږي نبي یو خزه کمیل مره شي ور وټکې نو خزه ول جواب ورکولې شي په خیر وته ویلې شي دا وته ویلې شي چې خاون می پلاني زیته تللې او هغه ته د ناس زم خوې شي چې پلاني زګي کېنه یا دلته کېنه یا دغه طرف ته کېنه د کیس حرج نشته وما دا خبرو کړ چې فتنه تی نه جوړیږي چې کله فتنه جوړیږي بیا نه وی اذ جاء الانصاري فدې کې خاون راغی فنظر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم وصاحبه چې وی کته رسول هم ناس ملګری مناس خوشالي نو سموال وت وی الحمد لله ما احد اليوم اكرم اضيافا مني نن چې کوم درانه میلمانه په ما به راغلي دي چې زمکه به مخ په چا بسینه دي ورغلي نو دې کې درېمه فائدہ د میلمستیا طریقې زده کا دا بل کې چې میلمه راغی او تا خړته وران کړي دا مخ دی وران کړي دا بیا راغی ولې راغی د دورې لپی بلګي او د یورې لپی بلګي اوس بیا دغه پرونو مرغله د بلوز مرغله نه میلمه راشي
دسی تندې جوړ کړي چې د ملمه سباله بیا راشي چې پلاني په دې کور کې زما عزت او زکه به بیا زما اوس د خوشحالي نه دا خبر وکړه فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب لاړنو یو غونچه کې راوړو د کجوري د ونی چې پاغي کې وچی لمدي کجوري پکې وي 3 قسمه کجوري پکې وي د راوړي رسول سم ته کې خو دې مخې چې تاسو دې نه خوراک کوي په دې کې تازه کجوري په دې کې وچی کجوري دا به پرتی لمدي کجوري دا به ګم فقال كلوا يا رسول الله دافري او کنه سو خوراکي شروع کو واخذ المديه او لار چاړه راوغست رسول الله صلی الله علیه وسلم کو اياك والحلوب اغه بيزا لاله کی چپي ور کوي ولي ها استاسو فائدہ پکې ده استاسو خوراک پکې ده نو د دې انسان د چې دیو بچوله او خزله پروسسم ترجیح ورکیس ساروي رسم له ولالکو فذبح لهم ولالکو فاكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا رسول سم دا غوخه خوړه کجوري خوړي او خوږي وبې وسکړي مالش فلما شبي وکړه چې مالشو ورو په وبو باندې مالشو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما رسول الله ابو بكر وعمر دوانو ته والذي نفسي بيده قال لام القسم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة الذين نعمتونه بګور الله تاسو ته پوښ کې قیامت پورس اخرجكم من بيوتكم الجوع دلوګي دلاسو د کورون راوتی وي ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم او به دا وخت پورې کورته واپس لانه چې سو پورې د الله نعمتونه درکړو دی باندې پوښ کی رواه مسلم حدیث مسلم کې چې د دې غریبۍ د ژوند ته وګورو په دې حالاتو کې د دوی نه ته پوښ کی نه نو ته ته پوښ نه کیږي زمونږ د بشمار نعمتونه چې موږ سره دی او موږ پر راضي نه یو نور غواړو د لګتي چې ډېر شوي زما ته استاد نصيحت ته چې په لګه دنیا باندې راضي شي د رسول الله قیمتي نصيحت کن فی الدنيا کانک غریب په دنیا کې دې شي لکه ناشنا سره یا په لار باندې تیریدون کې سره چې مسافر یو ځکه سره نه لګي گزاره کوي کله چې موږ زو مکې ته مدینه ته یا بل خار ته په سفر باندې نه په لار کې چې کړه د غوالو د کمره والو د سو وخت لپاره دمه بګی کو ناغه اکثر دي سبب د هلي لارو د کمرې چې کوي خصوص دې له توجه نه ور کوي چا دي سویلي چې ځان سره کټ صادر وړم چیزې په کټونو بیا واچو یا د قالین وینځم یا پاک کم یا دي کڅوک بګی دامو وی چې د کمره خنه ده نغبل او تیمړای سم لګ وخت غنټه دوی وبې دي زوکه مده شان د خپل ژوند تیروي کسه کمې بکشتي او غریبی د باندې الله را وستي دا حالات ته تنگ شوی دي او شکر وباسه الله سبحانه وتعالى حال کې او بجره کې دا ساته چې مو مسافر ما سي به تیم زما مالدارم د خاور ته ډډه لګي او غریبوم د خاور ته ډډه لګي خود دې یو سو اسباب دي چې کله ته باغې باندې عمل وکړو نو پتا کې به د قناعت ته صفت د ناراضي زره ته پتا دي کې اصول ذکر کوم که پوره شو که پوره نشو نو پر روان درس کې به ته بیان کما لکه چې وخت لګ پاتې لري او یو سبب دوا کې دي چې بیان شي اولنې سبب پوخ ایمان په دی باندې چې رزق ورکون کې څوک دی الله سبحانه وتعالى د دې درس په پتا کې د قناعت ته صفت د ناراضي او د ایمان استا چې الله سبحانه وتعالى د ارزاق لیکلي دي د دین مخ کې چې د انسانانو پیدا کړي اینه مخ کې الله سبحانه وتعالى د رزق تقسیم کړي چې د است عقیده او د دې عقیده چې داغه وخت پورې یو سړی نشي مړ کېدی چې سو پورې خپل رزق نه پورا کړي نبی او پتا کې صبر ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الله رزق ورکون کله زموږ ټول په خله باندې ده دې نه څوک انکار نه کوي خو بیا عملی ژوند ته چې ګورغه کمزورې په خله وی الله رزق ورکون کړي او د لوګي نه مړ شو
په خلوی الله رزق ورکونه کوي رسل او تو کتونه ته به حیران شي نو وی یو سو کوي بلس رسول صلی په حدیث کې وی د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما روایت ته امام ابن ماجه رحم الله راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم ایها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب اے خلکو د الله نه ویریږي او که رزق ګټئ نو په ښه طریقې ګټئ یعنی مزدوری کوي کوشش او مهنت کوي خو په ښه طریقه یعنی حلال او حرام ته بګي ګوري چې الله بندگی دې نه خراب نشي چې ته بی دیني ته بګي وانه وړي چې الله د دشمنانو سره بګي دوستیانی ونه کوي ډېر خبره بګي نه راځي نو دې دې خیال کوي بیا رسول صلی الله علیه وسلم ساتي فإن نفسا لن تموت دا وخت پورې نفس نشي مړ کېدی چې سو پورې خپل رزق نه ګټلې خپل رزق نه خوړل خذوا ما حل ودعوا ما حرم اغه خوري چې الله حلال کړی دی او چې سه حرام کړی دی غفرې دی نبی ولې موږ دا چغي وو اول بیا موږ دا پریادونه کو اول ناراضی کیو په دیوان زته استاد عامر بن عبد القيس رضی الله عنه ناشنا خبره تاسو ذکر کوم دا سره په دې زړه ولي کوي وی 4 آیات من کتاب الله سلور آیتونه د الله په کتاب کې که سحر دی وی نو بیا به هیڅ پروا نه چې ورځ دې څنګه تیر شو د شپې دی وی هیڅ پروا به نه چې شپه دې څنګه د سلور آیتونه ډیر ناشنا آیتونه او غوږ ته کولنې آیت ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الله چې چا باندې خپل سره رحمت را وري نو څوک منع کولای نشي او چې الله یې منع کینو څوک کولا وهله نشي څومره ناشنا آیت چې الله چاله سور کوي نو څوک منع کولای نشي او چې الله یې چا منع کینو څوک ور کولای نشي دا اولنی آیت دویم آیت وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الله چې چا د پاره د خیر او د خیګړي ارادو کې نو څوک واپس کولای نشي او د الله مرزي دې چاله ور کوي دویم آیت دریم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله وی پس مکه باندې چې څومره زنده سری ګرځي او صاحب کی د رزق په ما باندې الله وی په ما الا على الله رزقه بیا سلورم آیت سيجعل الله بعد عسر يسرا زرد چې الله به تنگسیانه بعد پراختیا راولي او زرد چې الله به د سختی نه بعد راحت راولي دا سلور آیتونه سبحان الله سناشنا آیتونه درجه مکړي چې دا سلورونه ته تیاجي نو توبه بس خپش چې دا سلورونه ته تیاجي نو ته ګیلو شکوي کی چې رسولور ته تیادي نن ته بتنګ شي البته مسله زموږ درې چې موږ د قران او حدیث نه لري شي یو کله چې انسان د قران او حدیث نه لري شي او د شریعت نه لري شي نو دغه جون به برکت شي کمال وسریم کمال یو کني په دوه حالاتو کې بیا دې مړی نه نه دا یو سبب دی چې کله ته په دې باندې عمل وکړو نو الله سبحانه وتعالى پتا کې د قناعت صفت پیدا کړي دویم او د اخرنۍ ذکر کو دویم سبب چې یو بنده دا خبر په زړه کې ساتي او په مخه ته کوي چې د دنیا اخرنۍ انجام چې دغه ختمې دي او دا فنا کېدلی نو مالدار دی په مالداري نه خوشحالي او غریب دی په غریبۍ نه خپکی ځکه چې شرط غریبي همیشه نه د پاتې شي او نه چرته مالداری همیشه پاتې شي ډیر مالداران چې هغه سوکو د بخملو په تلاینو کې بغوی د کېدو د سپینو زرو د سرو زرو په ګلاسونو په لوخو کې بغوی خوراک سخاک کو ضرور خلک به دغوی په مخ کې کمزوري هغه خلک الله سبحانه وتعالى په غار سره بدل کړو د شي غریبۍ پیران د شي غریبي پیران چې به ته د ونو د پانی کملو شی په دې به شکر وستو او دغه شن غریبی نه پاتې کیږي همیشه
دي غریبانان بویني او دي غریبانان بدلی دي چې هغه سره د ورځ په ورځ کې د یو ټیم خوراک نه یو ټیم او الله سبحانه وتعالى ورته مالداري ورکړي چې لغونه ناشنا نعمتونه په الله سبحانه وتعالى راوړي نو چرته نه مالداري همیشه پاتې شوی نه غریبي او دا مالدار مړ کیږي او غریب هم مړ کیږي نو به سره ته په دې سوچونو کې او په دې فکر کې زما قبر ستا قبر د یو شان دی د غریب قبر د مالدار قبر یو شان دی د تور او د سپین قبر یو شان دی نسب زورور دی قوم زورور دی او چې کم د نسب نه کمزور دی قبرونه یو شان دی او به دې شي ځه نو هیڅ په دې باندې سوچ او فکر مکوئ دا کوم حالات چې په تعدید الله سبحانه وتعالى سکی بدل ویږي وتلك الايام نداولها بين الناس الله دا ورځې دې ګرځوم را ګرځوم دا ورځې به مو ګرځي بل چې د رسول سم د حالت تاسو وریدو کنه ان شاء الله پر روان درس کې دغه نه په ورسته درس کې به چې بل کم درسي د رسول سم نور حالات په صحابه کرام بیان کی تاسو به ووري او به د صحابه کرامو حالات هم تاسو ووري چې هغه مؤلف رحم الله روایتونه راوړي ناشنا جون غوي تیر کړي او صبر کړي نو موتلم بکاره چې صبر وکړو او د الله نه خو امیدونه ساتي ځکه چې د الله نه څنګه امید ساتي د قشم بل سره کوي کته الله نه د امید ساتي چې الله به زما حالت خکې الله به خکې او چې د امیدونه ساتي چې الله مونږ ته نه ګوري او زموږ حالت نه خکې بس خلکو لري بالله دا خبري الله یې قشم پریری الله سبحانه وتعالى زموږ په حال باندې رحم وکي ان شاء الله پر روان درس کې باقی چې کوم حدیثونه دي هغه هم بیانو او دو اسباب موږ بیان کړو د قناعت تراتلو یو دا چې پوخ ایمان چې رزق الله ورکي او دویم دا چې د عقیده پزړه کې ساتل او همیشه مخې ته ساتل چې دنیا د اخرنه انجام ختمېدون کړي او ان شاء الله باقی اسباب هم پر روان درس کې بیان کو الله سبحانه وتعالى دې موږ کې د قناعت صفت پیدا کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ په لګه دنیا باندې راضي کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ ته په لګه دنیا کې برکت واچي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له دومره دنیا راکړي چې زمونږ د ژوند په کې په حیا او په عزت سره تیر شي او الله سبحانه وتعالى دا مال نه او دا دنیا نه موږ ساتي چې دغه د لاسه زموږ آخرت خرابي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين